د هغې نه بعد یې ورو سوال کړی دی چې اوس که چېرته مور او پلار یو بچي له جدا کمره په کور کې ورکړي چې دا پلانې کمره ستا شوه نو دا به د دې نورو بچو سره ناانصافي نه وي وایي زما زوی دی مشر هغه له ما کمره جدا ورکړې دا پکې اوسېږي نو زړه ته مې وایي دا سوال راځي چې هغه په جدا کمره کې اوسېږي دا نور ټول په یو کمره کې دي نو دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې ده چې بچو سره به ظلم نه کوئ او عدل به کوئ نو دا ظلم دی او که نه الجواب دا خبره خو یقینا واضحه ده چې د بچو سره به عدل کوي او پته نشي تاسو ته به یاد یې که نه به یاد نږدې ورځو کې ما سم تفصیل کړی په دې مسئله کې او ما یې په مور پلار باندې عدل لازم دی په څه کې نه ضرورت مطابق بچی ته عدل ورکوي که د مشر په خپل ځای هغه بوډۍ په خپل موږ دا خبره ذکر کړې وه چې عدل په هغه څه کې چې هغې ته عطیه وایي چې ته زیاتي د خپل طرف نه ورکوې هر چې نفقه ده خرچه ده نو په هغې کې عدل دا دی چې هر ماشوم له هغه څه ورکړي چې هغه ورته ضرورت وي تاسو کله یاد ده تاسو خو جواب هم په بل طرف شروع عدل په څه کې پکار دی عطیه کې هبه کې هدیه کې ته اوس یو ماشوم له یو بچي له د ضرورت نه زیات څه شی ورکړي دلته اوس عدل کوي هر چې نفقه ده ستا په ذمه د دوی تربیت د دوی خرچه چې څه په دوی لګي دې کې عدل دا دی چې هر یو له به دومره ورکوي څومره چې د هغه ضرورت وي په دې مسله ګوره عوام نه دي پوه ګورې عوام په دې نه دي پوه اوس ستا زوی دی د 15 کالو د ګاډۍ دی ول اخیستی او بل دی ته وایي ظالمه د هغه 10 کالو هغه زوی له دې ولې نه دی اخیستی د هغه ضرورت ښه هغه یو سکول ته ځي 500 روپۍ پیسې د هغه بل 200 د کشر هغه مشر چې دی د هغه کپړې ډېرې لګي دی بل کمې لګي او بیا داسې د زنانه و د جنکو د میک اپ خرچه جدا وي یا پکې ځان له سرایلي امیله لي والې لي بل به ورته وایي ظالمه عدل دې ونه کړه بچو منځ کې نو دا خو عدل دی چې هر یو له دومره څه ورکړي چې څومره پکار وي ها نو څنګه چې د نفقې خبره ده چې هر یو له هغه څه ورکړي چې د څه حقداري نو همدقه مسله دلته موږ وایو دا خبره ښه واضحه ده چې دا کیدی نشي چې ټولو بچو له ته یو شان د کمرې ترتیب برابر کړي اول خو دا خبره واضحه ده چې جنۍ د رونو سره نشي ویده کېدی که یو سړی چې عدل دا دی چې ټول یو کمرې ته ور ووره نو جنۍ د رونو سره نشي ویده کېدی نو دویمه دا ده دا هم نامناسب دی چې مشر د کشرانو سره پرېوځي دا هم نامناسب دی دې کې هم ګوره احتیاط پکار دی دې خبرې ته هم سوچ پکار دی دا خبرې دې نه وي چې دا بدګماني د شریعت مسله ده او بدګماني کوي دا باز راشه قصې څه لرې نه دي ډېر څه پکې شوي دي هسې نور په ګوته پټول نه وي پکار کومه خبره چې حقیقت هغه ویل پکار شریعت چې تا ته یو ادب یو طریقه ښیي هسې درته نه ښایي الله سبحانه وتعالی د خپلو بندګانو نه خبر دی چې دوی ته فایده په څه کې ده دوی ته نقصان په څه کې ده ښه نو د دې سره تعلق نشته چې د بچو په منځ کې عدل وکړه او ټول له یو شان نه بلکې دې کې به څه ته ګورې مصلحت ته به ګورې څه ته مصلحت ته د جنکو طبیعت د نارینو او د هلکانو له طبیعت نه هغه جدا ده اوس د جنۍ په کمره کې هغه څه ته ضرورت لري چې هغه د هلکانو په کمره کې دی خیر همدې دې خبرې ته که نو هغې له هغه شان کمره پکار ده نو دې کې هېڅ حرج نشته چې پلار یو زوی له مستقل کمره ورکړي یا یوې لور له به کور کې کمره ورکړي چې دا کمره ستا شوه او دا نور چیرې دوی په یو کمره کې پراته هېڅ حرج پکې نشته
خو دلته یو څو خبرې صرف یاد ساتل پکار دي. اولنۍ دا چې د بچو په منځ کې په طلایانو کې فرق راوسته، د دې خبرې اهتمام پکار دی چې کله خصوصا لسو کالو ته ورسي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره حدیث کې کړې، امام احمد امام ابو داود راوړی، وایي چې مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین. ستاسو بچي چې د 7 کالو شي د مانځه ورته وایي واضربوهم علیها وهم ابناء 10، او چې د 10 کالو شي بیا یې پې وها. وفرقوا بینهم فی المضاجع، او په طلایانو کې د یو بل نه څه کوي؟ جدا کوي. دې ګورم ډېر خلک اهتمام نه کوي. مړه وروڼه خویندې پراته دا له بیا ډېره غټه خبره ده چې بیا جنکۍ ولکان یو ځای پراته. دا فتنې نن سبا عامې شوي دي، او دا جاخي د هر چا په جیب کې پرتې ده، انټرنیټ ده. دا هغه دور چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا مسله ده، هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، یعنې په هغه وخت کې هغه وایي چې لسو ته ورسي نو طلایانو کې څه کوي؟ جدا کوي. نن سبا دور باره کې څه کوي؟ بلکې بچو چې عمر لږ ډېر شي او پوه شي، دا هم نه ده پکار چې دوی د مور پلار سره پراته وي، چې کله مور پلار یو ځای. دا هم د بچو د تربیت دپاره ښه خبره نه ده چې مور پلار کله یو ځای او بچي دومره یي چې هوښیاري پوه شوی په څه نه څه، او دی بیا هم د هغوی سره کټ کې پروت یا خوا کې پروت وي، دا نه ده پکار. بلکې بله ورسره اضافه کړه چې کله دا بچي په څه نه څه پوه شي، دا ته پته ولګېږي د اوس هوښیارېږي، نو داسې ټیم کې مور له نه دي پکار چې لنډې تنګې جامې نه مناسب جامې په کور کې واچي. دغه شان پلار لکه چې اوس درته پته چې زما دا بچی پوهېږي، هوښیار شوی دی، او دا پرې غلط اثر کوي، دا پرې غلط اثر کوي. نو یو خو دا خبره یاد ساتل پکار دي. دویمه ده چې مصلحت په دې کې دی که نه، لکه دا ورور وایي چې ما مشر زوی له جدا کمره ورکړه، دقه صحیح طریقه ده. مصلحت هم دې کې دی چې مشر دې د کشرانو سره نه سمېږي، مشر دې د کشرانو سره نه سمېږي، کشران چې کوم دي هغوی دې ځان نه سمېږي. نو درېیمه خبره دا ده، او دا ډېره ښایسته خبره ده، کله نه کله مصلحت دی چې بچي له به یوازې کمره نه ورکړي، کله به مصلحت دی کې وي. کله موبایل استعمالوي ورانو ته به پوه شي چې دی په دې کمره کې دا ډېر وخت ولې تېروي، دی ولې خوشحاله دی دې کمره کې په مخ اواز کوي ور بند کوي ور بند کوي، دی ولې یعنې طبیعت یې ګډوډ شوی دی، هغه شان نه دی، د ده سوچ کم طرف ته داسې مور پلار له پکار چې دې خبرو ته ګوري. ګوره دې نه ځان مه بې پروا کوي. نن سبا خو مور پلار ورله صفت کوي، موږ خو له موبایل ورکوو بیا دې دموي. دا ښکلې خبره، موږ له موبایل ورکوو بیا دې دموي. څه چې دمه شوې ته تا خو ځان له جاښه ښه ډېره. نو کله مصلحت دی کی چې ځان له کمره ولا ور نه کې، بل ورور سره ور واچوي، بیا دې لکه شیطان به پې دومره زور رانه ولي څومره چې په ده راوستو کله چې دی یوازې و. پوه شوې په دې مسله؟